کېږي. دا هغه نوکان دي تاسو به کتلي چېرته چې دا نوکان په دې ګوتو کې دننه ورننوځي. نوکانو دا کمې وری چې دي که نه دا د غوښې ته دننه ورننوځي. که د لاسو نوکان دي او که دغه شانته کې د خپو نوکان ولې نه دي خو دا د خپو د غوښې ته ورننوځي دننه. دې ته ویلی کېږي انګرون ټونیلز. اوس دا ولې کېږي؟ دا ولې د غوښې ته دننه ورننوځي؟ نو دا خبره ځان سره یاد وساتئ، دا زموږ د خپلې غلطۍ د وجې کېږي. کله چې موږ نوکان کټ کوو که نه دا موږ په غلطه طریقه باندې کټ کوو. دې ته موږ دا نوتراش دومره دننه ورننه باسو کټې کړو چې هغه ځای ته د دې ورنه ایستل نه وي پکار. که دغومره تا دا نوک دننه کټ کو نو ښکاره خبره ده دا به غټېږي او بیا به په دې غوښه کې دننه ورنوځي. چې دا دننه ورنوځي نو دا بیا درد هم کوي، د دې نه انسان ته ډېر زیات تکلیف هم وي. او د دې تاسو ته ما وویل دا د انسان د خپلې غلطۍ نه داسې کېږي. کله هم چې تاسو نوکان کټ کوئ نو د دې سره ډېر احتیاط وکئ. بالکل نوتراش ته ضرورت نشته چې ته دننه ورنه باسي. دا د پاسه غاړې کټ که دغه لږ ځای خیر دی پرېږده، غوښې ته نوتراش مه ورننه باسه. خو چې د چا هم دا نوکان دغه شانته کې شوي دا انګرون ټونیلز شوي دي، دا نوکان دې غوښې ته ورنوتلي دي نو دی بیا ډېر سخت درد دي، تکلیف وي. تاسو به کتلي دا ګوتې خراب شي، شنې شي، تکلیف یې د دې نه ډېر درد کوي. بیا د دې علاج څه دی؟ دا به بیا د دې له اکثر په هسپتالونو کې سرجري کوي، اپریشن ورلګوي. په اپریشن باندې دا نوکان د دې ځای نه بیا راکټ کوي، راوباسي. نو په کار هم دا ده چې کله هم تاسو نوکان کټ کوئ نو دا نوتراش بالکل د غوښې ته دننه مه ورننه باسئ، که د خپو نوکي او که د لاس نوکي، خو دا نوتراش دننه مه ورننه باسئ. ځکه چې دا انګرون ټونیلز کم کېږي دا نوکان د غوښې ته ورنوځي. نو دا تاسو ته ما ویل دا صرف او صرف زموږ خپله غلطي ده چې موږ نوکان په غلطه طریقه باندې کټ کوو. که چېرته موږ د نوکانو په کټ کولو کې احتیاط وکړو نو دا انګرون ټونیلز چې دي دا به بیا داسې نه کېږي.